السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له اوومې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: اصغر په قهر سره وویل: دا څه ډول دروازه خلاصول وه؟ ورور یې چالاکۍ سره وویل: زیری لرم زیری، پوهېږې؟ نوې برخه: ورېنداره چیرې ته ده؟ په دې څنګ کې دې ده. هغه موږ کره راغلې، زما شیریني په تا شوه. اصغر په مسخرې هغه ته وویل: وروره، هغه زموږ خلک څه ښه خبره کوي چې اختر تیر شي نکریزې په دیوال وتپه. کوم زیری چې تکراري شي هغه خو شیریني نه لري. خو دا چې زیری خوږ دی او ته ماشوم هم په ژړا نه شي، نو دا 5 ګونه واخله او په دوکان کې د ځان ته پاپړ واخله. د ورور شونډې له غوسې وپړسېدې او تندی یې ګونځې کړ. مخ یې تریو واړوه، خو اصغر په مسخرې هغه په ملا وډباوه او ویې ویل: یاره توبه، ته خو دې له ورېندارې هم ډېر نازونه راباندې کوي. ټوکې مې در سره کولې، که ستا زیری زوړ هم وي، خو دا چې زما په فکر کې یې، نو هر څه چې ته غواړې زه یې درکوم. هله اوس نو وخانده. او پوهېږې دا ته چې په کوم ځای باندې ناست یې، شېبه مخکې په همدې ځای را سره زما للمه ناسته وه. پوهېږې وروره، بعضې وخت د انسان ویشتلو ته د سلاح هېڅ ضرورت نه وي. سترګې سلاح نظر ویشتله او باڼه هم غشي وي چې انسان په ډېرې اسانۍ وژني، هم درد هم درمان لري او هر زخم جوړېدونکی وي. خو د سترګو په ګولۍ ویشتل شوی زړه کله هم درمان نشي کېدی. یوازینی درمان یې مینه او محبوبه وي، پرته له هغې په رنځېدو د خپل زړه د زخمونو د وینو په څښلو په قرار له منځه ځي. ورور یې د هغه په اوږه لاس واچوه او په هسکه غړۍ یې وویل: زه په هر ځای کې له تا سره یم، د خدای په مرسته به ته خپلې مینې ته ورسېږې. صرف صبر ولره او د خدای تل غواړه. خو ګوره، ته هم ځان خوځوه، ځکه للمه به په خپله زموږ کور ته نه راځي. باید لارې چارې یې وسنجوي. له دې خبرو وروسته دواړه غلي شوه. په کوټه کې د خاموشۍ فضا خپره شوه، خو دا خاموشي د اصغر ورور په خپلو خبرو ماته کړه. له خولې یې سوړ اسویلی ووت: اصغره، ته خو پلارجان پیژنې چې څه ډول انسان دی. غریبانان خو یې هېڅ تر نظر لاندې نه راځي. د همسایو سره ناسته ولاړه او د کوڅې د غریبو خلکو سره خبرې کول او رابطه ساتل د خپل ځان لپاره بې غیرتي ګڼي. خدای پاک دې موږ ته عفو وکړي، خو همدا حقیقت دی چې زموږ پلار څومره کبرجن او خودخواه انسان دی. نو ته به څنګه داسې یو پلار دې ډول خپلوۍ ته راضي کړي؟ هغه به څنګه للمه د خپلې انګور په توګه ومني؟ اصغر د یوه دردناک سره وویل: زه په دې هر څه پوهېږم او یوازینی خنډ چې زما او د للمې ترمنځ وینم هغه همدا ځای دی. خو په هر قیمت چې وي پلارجان راضي کوم او للمه ځان ته پرې غواړم. او بیا هغه زموږ پلار دی. پلاران تل د خپلو اولادونو خوښي غواړي. که پلار مې پوه شي چې زه پرته د للمې نه ژوند نشم کولی او هغې سره بې حده او بې اندازې مینه لرم، نو ضرور به زما د خوښۍ لپاره دې خپلوۍ ته راضي شي. د اصغر له خولې دا خبرې وتلې، خو خپله هم پرې باوري نه و چې آیا
خپل پلار به یې د داسې کورنۍ سره خپلوي ومني ځکه هغه د هر څه په پیسو کې ښکاري. بیا یې په سړو اسویلو وویل: ښکلی او خوشبوداره ګل له ځان سره اغزي هم لري. که غواړي ګل ته ورنږدې شي نو اول باید ځان د اغزیو سره بلد کړي. زه هم د بورا په څیر د اغزیو له منځه تېرېږم خو د خپل ګل نه کله هم لاس نه اخلم، هغه که زما د سر او ځان په قیمت هم وي. هغسې هم زه داسې سترګو نه یم ویشتلی چې په دومره اسانۍ یې هیر او یا یې هم پرېږدم. د جمعې ورځ وه، هره د جمعې ورځ به د للمې مور په خوړو ځانګړې کړې وه ځکه خاوند او ټول اولادونه یې په کور وه. هغې به هم جلا سبانارۍ او غرمنۍ تیاراوه. للمه د تل په څېر خپلې د خیاطۍ په خونه کې د جامو په ګنډلو بوخته او د جمعې ورځ هغې ته د ګنډلو لپاره یو ښه فرصت و. پلار یې د برنډې نه د اشپزخانې پر لور غږ وکړ: وا ښځې، ډوډۍ کې بیړه وکړه چې بیا د جمعې لمانځه ته په وخت لاړ شم. للمې هم پرېښوده او د مور سره یې د ډوډۍ په تیارولو کې مرسته وکړه. د ډوډۍ خوړلو په جریان کې د للمې خپل کشر ورور ته پام شو چې له ډوډۍ سره یې هسې لوبې کولې او له څېرې داسې ښکارېده چې څه ویل غواړي. خو اخر یې خوله پرانیسته او خپل پلارجان ته یې مخ واړاوه: ما غوښتل له تاسو سره یوه موضوع شریک کړم، البته که ستاسو اجازه وي. پلار یې چې د ډوډۍ ګوله په خوله کې وه وویل: البته اجازه ده، ووایه زویه. هلک په هیجان او موسکا سره اول د مرۍ په تازه کولو سره وویل: په مکتب کې زما یو ملګری دی او ته یې هم پیژنې، مهدي درته یادوم. پلار یې د سر په خوځولو د هو اشاره وکړه. هلک بیا خبره ورته دوام ورکړ: پلارجانه، ته خو پوهیږي چې هغوی ډېر مالدار دي او مهدي ډېر زما نږدې ملګری دی. هغه غواړي چې د خپلو دوکانونو یو دوکان ماته پرته د کرایې اخیستو راکړي. زه وایم که د جانه د 100,000 روپیو پور واخلو او په دوکان کې سودا واچو هم به موږ ته ښه شي او ښه به په قرار سره خپل قرض پرې خلاص کړو. مور یې ډېره خوښه شوه او خاوند ته یې ویل: سړیه، زوی مو سمه خبره کوي او ته یې هم ومنه او د چا نه ورته پور واخله. د پلار په سترګو کې هم خوښي وځلېده او ویې ویل: سمه ده، نن د جمعې ورځ ده، زه به نن درته پور پیدا کړم. د ډوډۍ خوړلو وروسته د للمې پلار او ورونه ټول د جمعې د لمانځه په نیت جومات پر لور روان شول. د لمانځه له ادا کولو وروسته د للمې پلار د پور اخیستو په نیت ولاړ. ورور یې له خوښۍ نه کور ته ځلوبۍ راوړې او په ټولو یې وویشلې چې د یو کار څښتن کېږي او په ډېرې بېقرارۍ د خپل پلار په تمه او انتظار و. د ماښام تورتم په غوړېدو مرغۍ او توتکۍ هم له تورتمه په تېښته او خپلو مینو ته په تلو وې. د دروازې له درزېدو سره سم د للمې ورور منډه واخیسته او دروازه یې بیرته کړه. له سلام وروسته یې وویل: را دې وړې پلاره، څومره پیسې دي؟ للمې چې د پلار څېرې ته وکتل نو په سترګو کې له ورایه د ناهیلۍ هنداره ځلېده او پر تندي د ناهیلۍ کرښې جوړې شوې وې. د پلار له خولې د نه کلمه د ورور هیلې له منځه یوړې. خو پلار یې په ډېر امید او هیلهمندۍ سره وویل: زویه، څه وشو چې چا پور رانه کړ؟ مګر موږ پوره د خزانو والا څښتن لرو، د هر چا روزي رسوونکی الله دی. ته باید ناهیلی نشي. ته یو ځوان یې او باید پوره هوډ او ځواکمنتیا ولري او مایوسیت نه ځان وساتي. تل قوي او
امید واره اوسه. زه پر تاسو ویاړم. خدای پاک تل د قوي او صبرناکو خلکو ملتیا او لاسنیوی کوي. د للمې زړه په خپل ورور ډېر ودردېد او په دې فکر کې شوه چې څنګه هغه ته خوښي او هیلې بیرته ورکړي او ژوندی یې کړي. خدای پاک قسم د واره د هغې فکر ته یوه مفکوره راوسته. خپل ورور ته یې وویل وروره ته هغه دوکان مه ورکوه، هغه د ځان لپاره ونیسه. د ورور په شونډو یې د ناهیلۍ موسکا څرک وکړ او ویې ویل په دوکان کې سودا پکار وي، نه دوکاندار په تش دوکان کې به څه وکړم، هسې یې د یو بل مسلمان وخت ونیسم. للمې ژر د هغه خبرې ور پرې کړې نه وروره په دوکان کې به تش دوکاندار نه وي، سودا به هم وي. زه غواړم چې ته زما پر لاس جوړې شوي جامې په دوکان کې وپلورې. ما له خیاطۍ نه دومره پیسې ټولې کړي چې پرې خام مواد، تکه او نور اړین توکي واخلم. نن سبا په بازارونو کې د ګنډلو جامو قیمت ډېر لوړ دی چې له دومره ښه موادو او ښه تکو څخه جوړې هم نه وي. د هغوی کیفیت ډېر ټیټ وي خو خلک یې په ظاهري څېره غولیږي او یا یې هم د سریالونو له مخې خوښوي. خو که موږ یو ښه کیفیت والا ټوټې باندې کار وکړو، افغاني ګنډل او نور د بازار او د خلکو د غوښتنې په مطابق جامې جوړې کړو، نو هم به موږ ته ګټه وشي او هم به د ښه کیفیت جامې خلک ترلاسه کړي. د للمې د دې مفکورې د پلار او ورور په شمول ټول حیران کړل. ورور یې د وره للمه په غېږ کې ونیوله او پر سر یې ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه، خو د پلار د څېرې په لیدو یې خپله خوښي راقبو کړه او غلی ودرېد. للمې پلار ته وویل خیر دی پلاره ویې منه. پلار یې وویل ښه نو ته به دا ټول کارونه څنګه کوې؟ زه په تا باندې دومره فشار نشم لیدلی، دا کارونه تا ستړي کوي. خو بالاخره د للمې پر ډېر ټینګار او فشار پلار یې د دوی پرېکړه او مفکوره ومنله. للمه د خپل پلان په مطابق په سبا ورځ د ښوونځي له رخصتۍ د خپلې ښوونکي پر مشوره بازار ته ولاړه او د جامو ګنډلو لپاره یې ښکلې او اصلي ټوټې او نور د اړتیا وړ مواد واخیسته او په ترتیب سره یې په خپل کار پیل وکړ. لومړی یې څو جوړې افغاني جامې وګنډلې او خامک یې کړې، بیا یې هغه جامې ډیزاین کړې چې نجونې یې ډېرې خوښوي او روزمره یې استفاده کوي. د للمې سره تر یوې کچې پورې د هغې مور او خویندو هم لګیا وې او مرسته یې کوله، خو هغوی یې د للمې په شان ډیزاین نشو کولی. هغه خدایي استعداد چې للمې درلودان مور یې هم نه درلود. للمې د یوې هفتې په جریان کې د 100 پورته جامې ډیزاین او جوړې کړې، بیا یې په خپل لاس په دوکان کې په ډېرې سلیقې سره وځړولې او هر یوې جوړې ته یې په مناسبه قیمتونه وټاکل. هیلې او په ښوونځي کې ښوونکي د هغې په دې اقدام ډېر ویاړ کاوه او هغه به یې نوره هم تشویقوله. د هر کار په شروع کې ستونزې او مشکلات موجود دي، خو هر څه بیرته موږ ته راګرځي زموږ ارادو او زموږ نیتونو ته. که هر کار د زړه له تله په کلک هوډ او ارادې له پاک نیت او پوره اخلاص سره وکړو نو د پوره یقین سره کامیابي او بری زموږ په لور وي. د للمې جامو خرڅلاو له ځان سره ستونزې لرلې، خو د وخت په تېرېدو ستونزې هوارېدلې او ګاکان یې ډېرېده. اصغر هم د وحیدې پر لاس للمې ته مبارکي ولېږله او هغه لیک کې للمې ته د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي وه چې ګرانو اورېدونکو دا و له بېلتون وروسته د ناول 2مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.